سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د سولې په اړه د سیمهیزې اجماع په چارو کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی نن له آلمانه هند ته ولاړ. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید وایي محمد عمر دوزی به په دې 3 ورځني سفر کې د هند له بهرنیو چارو وزیر، د امنیت شورا له سلاکار او نورو چارواکو سره د افغان سولې بهیر او په یاد بهیر کې د سیمهیزې اجماع د پراختیا په اړه جلا جلا کتنې او خبرې اترې وکړي. د یادونې وړ ده چې ښاغلي دوزي تر دې مخکې آلمان ته په سفر کې له آلماني چارواکو سره هم پر همدې موضوع غږېدلی و. ټاکل شوې نن د ولسي جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو په موخه ټاکنې ترسره شي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د یادې جرګې د مشرۍ د غوراوي لپاره نږدې 10 کسانو ځانونه نوماندان کړي دي. له بل لوري مشران جرګې د ولسي جرګې له غړو غوښتي چې خپل اداري پلاوی ژر تر ژره وټاکي څو په دواړو جرګو کې د قانون جوړونې بهیر ونه درېږي. د روسیې ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د افغانستان د مسالې حل یو پیچلی کار بللی او زیاته کړې ده چې طالبان د پیاوړي کېدو په حال کې دي. ولادیمیر پوټین په دې کتنه کې چې تیره ورځ په روسیې کې ترسره شوې په افغانستان کې د واشنګټن او مسکو ترمنځ د ځواک برابروالی هم مهم بللی دی. د روسي رسنیو د راپور له مخې په دې کتنه کې ښاغلي پمپیو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه ستایلې او زیاته کړې ده چې دغه لړۍ هم کولی شي د همکاریو یو ټکی جوړ شي. د زابل د شمالزو ولسوالۍ اړوند پر ډیورند کرښې د افغان ځواکونو او پاکستانیو ملیشو په ګډون د دولت د وسلوالو مخالفینو په نښته کې 4 پاکستاني ملیشې او 6 وسلوال مخالفین وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. د کندهار امنیه قمندان تدین خان وایي دغه نښته تیره ورځ سهار وروسته له هغې پیل شوه چې افغان سرحدي ځواکونو د یادې ولسوالۍ پر ډیورند کرښې د اغزن سیند د غځولو مخنیوی وکړ. د نوموړي په وینا په دې نښته کې چې د مازدیګر تر 3 بجو یې دوام وکړ د پاکستانیو ملیشو په توغندیزو بریدونو کې 12 ولسي وګړي هم ټپیان شوي او افغان سرتیرو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د افغانستان لپاره د آلمان ځانګړی استازی وایي اساسي قانون ته درناوی د افغانستان د ثبات کیلي ده. مارکس پوسل تیره ورځ د هیواد د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په کتنه کې له طالبان سره په دوحې کې د کتنې له راپور ورکړې وروسته زیاته کړه چې آلمان غواړي په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې فعاله رول ولري. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له افغانستان سره د آلمان له مرستو د مننې ترڅنګ هغه هیواد د افغانستان ښه ملګری هیواد وباله. کورنیو چارو وزارت وایي په بلخ کې د طالبانو یو مشهور قمندان په یوې نښته کې وژل شوی دی. دا قمندان چې ملا خادم نومیده تیره ورځ د بلخ ولسوالۍ په بوکه سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د عامه امن پولیسو د ریاست ویان جاوید نیازی زیاتوي په دې نښته کې د نوموړي یو کس ټپي او یو بل یې نیول شوی دی. او د لومړي ځل لپاره یوه ښځه د افغان فلم د مشرې په توګه وټاکل شوه. د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون مشر نادر نادري په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه میرمن صحرا کریمي نومیږي او ټاکل شوې په راتلونکې اونۍ کې د یاد بنسټ کارکوونکو ته معرفي شي. میرمن کریمي د فلم لوبغاړې او فلم جوړونکې افغانه ده چې په ایران کې زیږېدلې او د فلم د ډایرکټرۍ په برخه کې خپله دکتورا د سلواکیا له یو پوهنتونه ترلاسه کړې ده. افغان فلم د افغانستان د سینما دولتي اداره ده چې په 1340 کال کې جوړه شوې خو په دې وروستیو کلونو کې کارونه بیخي پکاو. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.